دا ورو سوال کړی دی چې د یو سړي نه یو سړی جومات ته ورغی منزله او چې ورغی جمع ده نو هغوی په اخرنۍ قاعده باندې ناست او دی ورسره پکې شریک شو آیا دی به اسې کیني که نه دی به تحیات وایي جواب د دې مسلې بالله التوفیق هغه دا دی چې رسول صلی په حدیث کې وایي اذا اتى احدکم الصلاه کله چې تاسو کې یو سړی راشي منزله والامام على حال او امام په یو حال فليصنع كما يصنع الامام نو هغه څه دی کوم چې امام کوي امام ترمذی رحمه الله دا روایت راوړی دا اولنی مسله خو دینه دا ثابته شو چې د ملګرو د غرونو غلطي ده کوم چې راشي انتظار کوي چې امام به کله ودري نو سجده ته ځای شي تشهد ته ځای شي دا صحیح طریقه نه ده ته چې جومات ته راغلې امام په سجده لګوه امام په تشهد کښېنه نو دا چې کوم ورور چې جومات ته راننوتو او امام اومندو چې هغه په اخرنۍ قاعده باندې ناست نو دی به ورسره په دغه تشهد کې شریک شي او تحیات به بالکل وایي او چې څومره پورې ویلی شي وایي به چې امام سلام وګرځو دی به پاسي او خپل لمونځ به پوره کړي والله اعلم